कौंतरबाज चीनी एपिसोड आखिर ولې نه ریلیز کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو اورګو د پښتو بهترین سیریل چې نوم یې کونترباز ډېر ملګري د نوي اپیسوډ په انتظار دي. موږ په خپله هم د نوي اپیسوډ په انتظار خو آخر ولې نه ریلیز کیږي، وجه څه ده، کله به ریلیز کیږي او ټول اپډیټ ملګرو په دې ویډیو کې شیر کوو. ټول مخکې دا ویډیو خامخا خپل ملګرو سره شیر کړئ، لایک کړئ. زموږ د ویډیو که څوک پر موبایل ګوري نو چینل یې سره ضرور سبسکرایب کړئ، بیل آیکن سره ونډه وکړئ چې زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت میلاوي. ملګرو د پښتو یو بهترین سیریل، یو بهترین ډرامه چې نوم دی کونترباز په هفته کې دې نوی اپیسوډ ریلیز کیږي. تاسو له ټایم په ټایم اپډیټ درکوو، خو په تېر هفته کې دې نوی اپیسوډ نه و ریلیز شوی، یعنې اوس یې 2 هفتې کمپلیټ شوې، لا نوی اپیسوډ یې نه دی راغلی. ډېر ملګري نوی اپیسوډ په انتظار دي. په دې کې هم اشتراکات شامل دي، ما ښکاري هم چې وقار جانې، سلما سواتي، لیلا سواتي، خالده یاسمین، نسیم پالون، نعیم مخلص او داسې نور هم بهترین اشتراکات په دې کې شامل دي. ملګرو د ډرامې ډایرکټر چې دی شاهد عثمان دی او ریټر چې دی حسیني فیروز خان زیګر دی. ډرامه چې کوم چینل باندې سټارټ سیریل نو د چینل نوم دی وقار جانې افیشل. تاسو لاړ شئ یوټیوب ته، په یوټیوب کې وقار جانې افیشل دا نوم ولیکئ یا د ډرامې نوم ولیکئ، تاسو چینل ته دا ډرامه میلاو شي. اوس که خبره د نوي اپیسوډ په حوالو کړو نو ملګرو نوی اپیسوډ 7 اپیسوډ دی په یوټیوب چینل باندې ریلیز شوي دي او د 8 نمبر اپیسوډ په حواله باندې تاسو ته په دې ویډیو کې اپډیټ درکوو. ملګرو یو عام سیریل وي، هغه ډېر زر ایډیټینګ هم کمپلیټ کړي، شوټینګ هم کمپلیټ کړي او ډېر زر اپلوډ کېږي. خو دوی چې نوی اپیسوډ اپلوډ کړي نو ډېر لیټ اپلوډ کړي، یعنې په هفته کې یو اپیسوډ خامخا اپلوډ کړي یا په 10 ورځو ته خبره واوړي. خو دا اپیسوډ ډېر زیات لیټ شو نو اوس پته نه لګي د ایډیټینګ به کمپلیټ نه وي یا به ریکارډینګ مسله وي. کیدای شي دی کې یو ایکټر نیم پکې شوټینګ دا پاتې یا په ټایم باندې موجود نه وي، یعنې څه کار باندې وي، نو په دې وجه باندې ریکارډینګ دې له راغلی نه، نو نوی اپیسوډ په دې وجه کمپلیټ به نه وي. او کیدای شي چې نوی اپیسوډ د دې اوس کمپلیټ شوی نو اوس په دې هفته کې دا 2 ورځې پاتې دي، نو کیدای شي نن ماښام د دې نوی اپیسوډ په یوټیوب چینل باندې اپلوډ شي او که نن نه وي نو بیا سبا د زیارت ورځ ده، نو زیارت په ورځ به خامخا د دې نوی اپیسوډ بیا اپلوډ کېږي. ځکه دوی چې نوی اپیسوډ اپلوډ کړي د پیر په ورځ باندې اپلوډ کړي یا د زیارت په ورځ باندې اپلوډ کړي. نو پیر ورځ خو الریډي تېره شوې ده، په هغې خو اپلوډ نه شو او نن ګورو کېدای شي اپلوډ شي، څه ټایم هم اپلوډ شي، په ټایم باندې اپډیټ درکوو. او که نن اپلوډ نه شو نو بیا زیارت په ورځ باندې دوی خامخا نوی اپیسوډ اپلوډ کړي. اوسه پورې دوی څه ټریلر هم نه دی اپلوډ کړی، خو کېدای شي نن ماښام اپلوډ شي، موږ تاسو ته اپډیټ درکوو. او که نن نه وي سبا بیا د زیارت ورځ ده، نو سبا بیا خامخا اپلوډ کېږي. دغه د کونترباز د نوي اپیسوډ په حواله څه نه څه اپډیټ ورته سره مو شریک کړه، نو چې څه ټایم هم اپلوډ شو تاسو ته اپډیټ درکوو. که ویډیو مو خوښ شي خامخا یې خپلو ملګرو سره شیر کړئ، لایک کړئ. موږ له راکړه ملګرو اجازت پر روانه ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان. السلام.